موسیقي زما د مدرلینډ سندرې ستاسو ټوله سندرې د غم سندرې دي پپا. very sad bad and very bad. تاسو موږ د موسیقۍ توهین کوي مری دنیا څومره فاسټ روانه ده پپا او ستاسو میوزیک څومره سلو روان دی. دا د مشرق او د مغرب فاصلې دي مری، د ایست او د ویسټ. دلته تش غربت دی، افلاس دی، لاچاري ده. د دردونو نه ډکه زموږ موسیقي ده او د غمونو نه ډکه زموږ شاعري ده. دا ستاسو بیماري ده، دا زموږ قسمت دی. تاسو خپل قسمت چینج کولی شي خو تاسو نه کړئ. په همت څه کېږي انکل؟ په همت او کوشش هر څه کېدی شي بچی، که کامیابي وي او که ناکامیابي. او د ناکامۍ نه پس د کامیابۍ دپاره یو بل چانس. فکر ناټ فکر ولې ناټ؟ چې د یو څیز نه څه جوړېږي نه، نو بنده یې زړه ته غټه تیږه کېږي. غټه تیږه؟ دا خو د نوټ کولو خبره ده ټوټې ګله. انکل دا واله ډېري د لیټ اولدین خان د خیلخانې هر ممبر ډېر صابر او شاکر معلومیږي. او دا زما دپاره ډېره د تسلی خبره ده. ستاسو مطلب څه دی انکل؟ یو منټ ټوټې ګله جی تازه معلودین خان زنده باد. چاکه ما وا شمشیرلی بچې چاچی زه ډېر لوی امتحان کې اچولی او کېدی شي چې د دې امتحان ریزلټ ما نیغ لندن ته ورسوي. امتحان ریزلټ؟ د میری انکار. میری؟ زما بچو د دې ځای اوبه وڅښلې، د دې ځای هوا یې وخوړه، خو د هغې فکر د لندن ابو هوا داسې رنګ کړی دی چې د پاسه پې بل رنګ نه خیږي بچی. د هغوی مشکلات څه دي انکل؟ مشکلات ستا دي، زما او د شیرالي دي. زه بیا هم پوه نه شوم انکل. ستا سر کې مازغه دي که بوس؟ ما خپله کوپړی نه ده پرانیستې. ستا د کوپړی ډایرکشن هم ما ته پاتې و. ټیک ده، ته زما ډېر خوښې شمشیرعلي. مهرباني سر. مهرباني سر نه، مهرباني خپې. خوښي په چا د احسان او د مهربانۍ شی نه وي کمکله شمشیرعلي. دا خو د لیت اولدین خان د ممایز مطابق خپل یو چروټ وي چې که زه تاسو خوښوم دا زما خوښه ده، او که بل څوک تا نه خوښوي نو دا د هغې خوښه ده. د بل چا نه ستاسو مراد؟ هغه میري هم کېدی شي. میري؟ کېدی شي چې میري تا په هغه رشته کې قبول نه کړي کومه چې ستانیا غواړي. هغه د غټې بېبۍ خوښ شوي، خو نه زما او نه زما د پلار. ما چېرې هم اسمان ته د ټوپوالو خیال نه دی کړی انکل. اسمان ته؟ زه بله کله هم برداشت نه کړم چې د ځمکې په سر دې زما د پلار سترګې چاته ټیټې شي. دا زه هم نه غواړم بچې، دا زما ډېر لوی مشکل حل کړو. دا خبره ته د پلار په مخ کې کولی شي. که وخت راغو انکل، نو دا خبره به زه د هر چا په مخ کې وکړم.